تازه خبر هرات کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ جنجال او کابل ته د ایراني چارواکو بیړنی سفر. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په سر کې تازه خبر دا دی چې هرات کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ سرحدي جنجال شوی. د هرات اطلاعات او فرهنګ رئیس وايي ایراني ځواکونو غوښتل د هرات اسلام کلا 0 نقطه کې دیوال جوړ کړي، خو د طالب ځواکونو د سخت غبرګون سره مخ شوي او دیوال جوړېدو ته اجازه نه ده ورکړې. سرچینې وايي اوس مهال دواړه لوري ګوته په ماشه ناست دي او د جګړې امکان شته. بلخوا د ایران وسلوالو ځواکونو د مرستیال لوی درستیز په مشرۍ یو لوړپوړی کابل ته تللی. وروستۍ کې د ایران د پولیسو ځواکونو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې څو ځلې تاوتریخوالی رامنځته شوی. برید جنرال بهرام حسیني مطلق د افغانستان پلازمینې کابل کې د طالبانو وسلوالو ځواکونو له مرستیال مالي خان صدیق سره د ګډې سرحدي همکاریو د زیاتولو په موخه کتلي. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د هلمند سیند د اوبو پر سر له ناندري وروسته تر ټولو لوړپوړي پوځي ایراني پلاوي دي چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د دفاع وزارت وايي په دې کتنه کې چې په کابل کې د دفاع وزارت په مقر کې شوې وه د دواړو لورو د سرحدي ستونزو د ګډو همکاریو پر پیاوړتیا او د خپلو اړوندو چارواکو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار وشو. په دې کتنه کې د کورنۍ چارو، د سرحدونو او د قبایلو چارو او د کرنې وزارت او د طالبانو د ځمکو ادارې مسؤلین هم حضور درلود. د طالبانو وسلوالو ځواکونو مرستیال ویلي دي چې اسلامي امارت تل د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په بېلابېلو برخو کې لا زیاتو همکاریو ته ژمن دي. د طالبانو د دفاع وزارت په وینا ایراني پلاوي په بېلابېلو برخو کې د دواړو هیوادونو ژمنې مثبتې وارزولې او د اړیکو د لا پیاوړتیا ډاډ ورکړ. شنونکي وایي د ایران نظامي سفر څخه ښکاري چې د طالبانو وروستۍ کړنې او دریځونو ایران ورخطا کړی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.